الله تعالی دې قبول کړه. مونږ کې خو دومره وړتیا نه وه، مونږ کې دومره ظرفیت نه و. دښمن ته مونږ ډېر غټ معرفي شوي. حتی د ما د کور جالبه خاطره ده، د ما والدې ته د ما یو څوک ورځي، د ما د تقریبا تر 8 میاشتو پورې بیخي هیچا خبره دغه مسیر نه و معلوم، بیخي مې مړه ژوندی نه و معلوم. زه خو زخمي ګیر کړی وم. حتی د تسلیت لپاره به د ما کورنۍ ته، د ما والدې بیبي ته به خلق ورتلل چې دا شهید شوی. نو جالبه دا ده چې د ما چې د خلقو ته به زه څومره یا مهم ښکارېدم یا به څنګه وم. نو یو څوک ورغلی دی د مونږ د عزیزانو نه، داسې په لرې عزیزانو کې دی، بیا هغې د مونږ والدې بیبي ته الله تعالی دې په دوی رحم وکړه، الله تعالی دې دوی تکلیفونه قبول کړه. نو هغو ته یې ویلي چې دا سړی خو ډېر مهم و، حکومت و نظام او د خلقو ته ډېر مهم و. نو دا سړی خو اول خو یې په شهادت رسولی، که په شهادت رسولی وي نو امکان د دې نشته چې د دې مړی ژوندی پیدا شي. که پیدا شي یا به کیوبا جیل ته وړی وي یا به باګرام ته وړی وي. نو زه دوی ته ډېر مهم معرفي شوی وم. کومه دوسیه چې جوړه شوې وه دا د ما هغه چې و خپله د استخباراتو د وخت د امنیت رئیس څه شی رحمت الله نبیل د مونږ په وخت کې رئیس و، د مونږ د زندان په جریان کې هغه رئیس و. نو د ما دوسیه خپله رحمت الله نبیل تعقیب کړې ده تر پایه پورې، یعنې په جریان د 20 ورځو کې مکمله عین محکمې ته د هغه دپاره رسېدلي، خو چون تر 20 ورځو زه په تداوۍ لاندې وم، بیا په محکمه کې معطل شوې ده، بیا بارها مسترده شوې.